السلام علیکم، زه یم طارق زیان صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل. پام واړوم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا وایي که چیرې په افغانستان د طالبان حکومت یعنی اسلامي امارت حاکم شو، د اروپایي ټولنې لپاره به له افغانستان سره د مرستو دوام ستونزمن وي. ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي رئیس او په اوسنۍ ولسمشریزو ټاکنو کې د سولې او عدالت ټاکنیز ټکټ مشر ګلبدین حکمتیار وایي ټاکنې دوهم پړاو ته تلونکی دي او د ترسره کولو لپاره باید موقت حکومت جوړ شي. مارک اسپر د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر پلازمینې کابل ته راغلی دی. نوموړي د راتګ سره سم خبریالانو ته ویلي دي چې کابل ته د راتګ هدف دا دی چې د سولې یو تړون وشي او له سیاسي لارو په افغانستان کې روانه د څو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. خوست د افغانستان د خوست هوایي ډګر ته د ملکي پروازونو لړۍ پیل شوه. د اکتوبر پر 19 اپریل لومړۍ الوتکه کېناسته. چارواکي وایي د اوس لپاره له دې هوایي ډګره یوازې د کابل او خوست ترمنځ پروازونه کیږي، خو کله چې د ټرمینل چارې بشپړې شي نو نړیوال پروازونه به هم ورڅخه پیل شي. محمد اشرف غنی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبې په ورځ پارک کې سره ولیدل. د ارګ اعلامیه وایي دواړو لوریو د افغانستان سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ او بحث او خبرې شوي دي. نو دا د نن ورځې تازه او مهم خبرونه، تر بیا ښې چارې.